نن درته زما عزتمندو د پنځم درجې یو داسې عظیم الشان او لاجواب وظیفه بیانوم چې داسې وظیفه که د غرونو عمره حاجتونه دی ولی نوي الله جل شانه به دغه حاجتونه پوره کړي د مخلوق د محتاجین به الله جل شانه وساتي او د خپل دربار عالیانه به الله جل شانه چې ستهم غواړي در نصیب کی بس تاسو هم نن دا خاص عمل د عظیم الشان وظیفه مکمل توجه او دیان سره وکړئ چې کوم یو عمل په اخلاص سره په کامل یقین او بروسه سره وکړی شي نو په هغه کې الله جل شانه ډېر برکات او ثمرات اچي لہذا زما عزتمندو پکار ده چې دا وظیفه د پوره توجه او دیان سره وکړی شي ډیره اسانه وظیفه ده ان شاء الله تعالی د دې په برکت سره به الله جل شانه دستاسو هغه حاجتونه پوره کړي چې دستاسو په خیال او ګمان کې به هم ناراضي چې دا حاجت به می پوره شي او کنه او داسې پریشانی او داسې مشکلات به ور سره الله جل شانه ختم کړي چې ستاسو په سوچ کې او تصور کې به هم ناراضي چې دا به چرته هم ختم شي او کنه لہذا زما عزتمندو دا ډیره مختصره وظیفه ده ډیر وړوکی شان عمل دی مختصر عمل دی د منګل پرز باندې د پنځم پرز باندې پوره توجه دیان سره تاسو دا عمل او دا وظیفه کوي ان شاء الله تعالی ژوند به الله جل شانه بدل کی زما عزتمندو د هر ورځې ځان ته خپل خپل برکات دي او دا ټول ورځې او دا ټول شپې الله جل شانه پیدا کړی دي بس مونږ ته پکار دي چې مونږ یو لمحه هم ضایع نکو او هر ورځ په هر ټیم کې مونږ د رب کریم عبادت وکړو او بیا چې زما عزتمندو یو عمل پوره یقین محکم سره وکړی شي نو د هغې فواید او د هغې برکات نور هم سیوا شي لہذا چې دستاسو څه قسمه حاجتونه وي څه قسمه مشکلات وي پریشانی وي که دغه مشکلات او پریشانی کاروبار سره متعلق وي تاسو ته په کاروبار کې نقصان ملاويږي تاسو ته په کاروبار کې ترقی نه ملاويږي یا تاسو یو منپسند ځای کې بهترین ځای کې رشتہ کول غواړئ خو تاسو ته رشتہ نه ملاويږي یا یو ځای کې تاسو ته رشتہ ملاويږي خو په هغې کې بندش دی پای کې رکاوټ دی چې د دغه بندش د وجنه د دغه رکاوټ د وجنه د ستاسو رشتې نکېږي ان شاء الله تعالی دا لاجواب او عالی شان وظیفه تاسو کوي پوره توجه او دیان سره په دې امید باندې چې رب کائنات به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي دا مشکل او پریشانی به ختمي خدا خبره تاسو یاد ساتئ چې یو بنده څنګه د الله جل شانه په ذات باندې ګمان کوي یقین کوي هم دا هغه د ګمان او یقین مطابق الله جل شانه د انسان سره معامله کوي لہذا زما عزتمندو چې مونږ خپل ګمان خپل یقین د الله جل شانه په ذات باندې کامل وساتو او دا خاص وظیفه د اسانه وظیفه د پنځم پرز باندې یا بل راز چې سټه ممتاز ته مقابله وي دي شي نو دا وظیفه کولی شي د دې لپاره د پنځم ورځ د منګل ورځ شرط نه ده په ټولو ورځو کې چې څه ټایم هم تاسو ته ضرورت راپېښ شي نو دا عمل تاسو کولی شئ بل دا د زما عزتمندو د دې لپاره څه ټایم هم مقرر نشته چې څه ټایم هم تاسو کول غواړئ نو کولی شئ بس شرط دا دی چې تاسو فارغ یې د فارغه مطلب دا چې تاسو پوره توجه او دیان وظیفې طرف ته برابر وي ځکه که چېرې تاسو ته لا کار باقي وي او پاتې وي نو ستاسو په زړه کې به دا وي چې آیا زه به زر زر دا وظیفه وکړم او بیا به خپل کار ته ورشم نو زما عزتمندو داسې وظیفه نه قبلیږي د دې چې کوم اثرات وي د دې چې کوم برکات او کمالات وي دا به تاسو ته نه ملاویږي نو تاسو صحیح طریقې سره وظیفه کوي بیا به دا نه وایي چې یاره ما وظیفه وکړه زما خو کار ونه شو فلاني کس وظیفه وکړه د هغه خو کار وشو
نو یوازې دا ویل نی پکار چې ما وظیفه وکړه زما وظیفه کار ونکو زما وظیفه اثر ونکو خپل ځان ته لږ سوچ وکړه چې آیا زه څه غټې ګناه کې مبتلا خو نه یم آیا 15 واړه وخته منځونه زه پابندۍ سره کوم او که نه آیا د قرآن شریف تلاوت زه پابندۍ سره کوم او که نه آیا بل مسلمان ته زه تکلیف رسوم که بل مسلمان ته زه خوشحالي راحت او سکون رسوم دا زه چې کم خوراک کوم آیا دا د حرام خو نه دی نو زما عزتمندو کله چې ستاسو مکمل خپل ځان برابر شي د ستاسو خپل عمل ټیک شي ستاسو خپل عمل برابر شي نو زما عزتمندو دا خو د الله جل شانه د کلام پاک او د الله جل شانه د مبارک نمونو وظیفې دي ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه په دې کې اثرات اچي بهر حال زما عزتمندو دا کوم وظیفه چې زنن تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم دا د الله جل شانه د یو مبارک نوم او دې سره د قرآن عظیم الشان د یو سورت مبارکه د سورت المدثر یو خاص وظیفه او عمل دی دا سورت مبارکه زما عزتمندو یو کم دیرشمه پاره کې یعنی پاره تبارک الذی بیده الملک په دغه کې دا سورت مبارکه راغلی دی ترتیب او طریقه کار زما عزتمندو زه تاسو ته بیانوم کچر زما چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتي نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکئ د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملایويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې اول به تاسو پورا صحیح طریقې سره او د شردام وکئ کله چې مو د شردام نو بیا به قرآن شریف تاسو را واخلی او پزمکه باندې به ریل کې کېږدئ یا زنانه کور کې په بالغ وغیره باندې به کېږدئ د هغې نه مخکې به تاسو د تلاوت نه مخکې تاسو به د الله جل شانه دا اسم مبارکه یا رحیم یا رحیم یا رحیم دا به اوه پیرې ولولئ بیا به کېنئ تاسو او د سوره مدثر تلاوت په تاسو شروع کړئ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر تر اخره پورې زما عزتمندو دا سورت مبارکه به صرف یو پیره تاسو ولولئ کله چې مکمل کړو نو بیا به قرآن شریف بند کړئ او بیا به په ولاړې باندې اوه پیرې یا رحیم یا رحیم او دا به ولولئ بیا به کېنئ انتهایی توجه سره عاجزۍ سره په منت او زارۍ سره به د الله جل شانه نه د خپلو حاجتونو دپاره د خپلو مشکلاتو د ختمېدلو دپاره دعاګانې وغواړئ چې ستاسو په زندګۍ کې څه قسمه مسله وي رب کائنات به د ستاسو دغه مشکل دغه پریشانی او دغه مسله ختمه کړي ستاسو حاجتونه د ستاسو مقاصد او تاسو ته الله جل شانه خپلو جایزه خواهشاتو کې کامیابی عطا فرما کی لہذا زما عزتمندو ډیره مجربه وظیفه ده په خپل هم دا عمل او دا وظیفه کوي خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقه جاری په نیت سره شیر کوي ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره